سلامونه دوستانو، نن در سره یو دردونکې خبر شریکوم چې څو ورځې مخکې په لاهور کې مخې ته راغلی دی چې د یوې ښځې سره 3 هلکانو په زوره دا غلط کار کړی دی او بیا یې تی ویډیو جوړه کړې ده. دغه ویډیو در سره هم شریکوم چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، څو ورځې مخکې په لاهور کې د یوې ښځې سره ډېر ناروا زیاتې شوې دي. ښځې خپل بیان څه داسې چې زه بازار ته د سودا دپاره تللی وم او چې کله د بازار نه راغلم نو دغه هلکانو ماته په لار کې ولاړو او زه یې په زوره په موټر کې په 3 کسانو واچولم او د ځان سره یې بوتلم او زه یې یو نامعلومه ځای ته بوتلم. نو هلته یې زما سره داسې ناروا کار وکړو، یعنې زنا یې را سره وکړه او بیا یې رانه ویډیو هم جوړه کړه او زما نه یې د موبایل نمبر هم واخیستو او زه یې بیرته پرېښودم او ماته یې ویل چې کله مونږ درته رینګ وکړو نو مونږ ته به راځي او که نه راځي نو ستا دا ویډیو به مونږ په سوشل میډیا وایرل کو او تا به د وشرمو. ښځه وایي چې زما خاوند هم شته او د 2 بچو مور یم او په دغه کلي کې اوسېږم او ډېر خلک یې په عذاب کړي دي. ښځه وایي چې زما خاوند هم شته او 2 بچي مې دي او په دغه کلي کې اوسېږي او ډېر خلک یې په عذاب او دغه کسان بدماشان دي چې په کلي کې ورته هیڅوک هم څه نشي ویلی او د کلي ناظم هم دا خبره تایید کړې ده چې دغه هلکان هر وخت د هر چا سره دغسې کار کوي. هغوی د حکومت نه او د دغه علاقې پولیسو نه مطالبه کړې ده چې د دغه کسانو خلقو مخنیوی وشي او دوی لا د قانوني سزا ورکړی شي چې آینده دپاره هیڅوک داسې کار ونه کړي او سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي. نو دوستانو، زموږ هم د حکومت نه دا مطالبه ده چې د داسې کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې نور ترې عبرت واخلي او د داسې کسانو د لاسه د نورو ښځو عزت بچ پاتې شي. دوستانو واقعي دا و یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.